پاکستان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې هند تر ټولو ستر بایلونکی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت په ټوله سیمه کې د ترینګلي کېدو په لور روان دی. هغه ویلي په دې منځ کې تر ټولو ستر بایلونکی هند دی، ځکه په افغانستان کې میلیونونه ډالر پانګونه وکړه او اوس دغه هیواد له خطر سره مخ دی. عمران خان زیاته کړي چې دوی د افغانستان په اړه پر خپل دریځ ولاړ دي او هغه دا چې دلته شته ستونزې نظامي حل نه لري او دواړه لوري باید خبرو ته ادامه ورکړي. د عمران خان په وینا افغانستان زموږ ملګری هیواد دی، هلته له تیرو 40 کلونو راهیسې حالات کړکېچن دي. دغه په خبره دوی غواړي چې نور هلته کورنۍ جګړه نه وي او په افغانستان کې د روان کړکېچ که څه هم تر ټولو زیات تاوان په خپل افغانستان ته دی، خو ګاونډي هیوادونو ته هم لوی زیان رسیږي. د عمران خان په خبره چې زموږ حکومت زیات کوښښ کوي چې افغانستان کې سیاسي حل رامنځته شي او کړکېچ له منځه لاړ شي. د هغه په وینا د ایران له ولسمشر سره مې هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. ما ورته وویل چې موږ ټول چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه یو باید دا کوښښ وکړو چې هلته سیاسي حل رامنځته شي. عمران خان هم دا راز ویلي چې پاکستان هڅه کوي ترڅو طالبانو سره هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې یو ډول سیاسي جوړجاړي ته غاړه کیږدي. بلخوا ملګري ملتونو د سولې په اړه د طالبانو د قطر دفتر له غړو سره کتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه دفتر مشري دیبورا لاینز په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره کتلي دي او پر سوله او روان وضعیت خبرې ورسره کړي دي. لاینز ویلي چې د افغانستان مذاکرات د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي، خو د دې اړتیا ده چې سوله او مذاکرات د جګړو د ختمولو لپاره تر بلې هرې لارې لومړیتوب ولري. د نوموړي په خبره افغانان سولې ته هیلې لري او دواړو لورو ته پکار ده چې رښتینی مذاکرات پیل کړي او روانو جګړو ته د پای ټکی کیږدي. د ملګرو ملتونو استازي ټینګار کړی چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي او ښکېلې خواوې باید دا واقعیت ومني.